نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي زما پر امت باندې داسې زمانه روان ده چې د نړۍ کفار به د دې په مقابله کې د دې د تباه کولو لپاره د دې د ځپلو لپاره د دې د ختمولو لپاره داسې سره راټولېږي لکه یو سرخان چې هوار کې او شورواوي پر کښېږدي پر دا یوه کسه خلک څنګه سره راټولېږي داسې به یو د بل دعوت ته سره ورځي سره راټولېږي او دا به بیا په یو دم باندې مسلمان تباه کړي صحابه وایي یا رسول الله خدای دا دور په موږ نه راولي په دا وخت کې به مسلمانان ډېر وي که کم وي د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي د مسلمانانو تعداد به دومره لکه د سمندر پر سر چې کم زګ دی پر هغه زګ چې کومې خاشي یا چې کم دلته مندونه و رودونه را روان دي د دې پر سر چې څومرې خاشې بهیږي څومرې زګ وي د مسلمان تعداد به در هغه هم زیات وي یا رسول الله نو بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي په دې کې به دوه شان زیات سي یو به د اولاد مینه وي بل به د مال محبت وي اولاد او مال به دې ته نه پرېږدي چې د خپل دین دفاع نن هغه دور په موږ راغلی د مال په خاطر باندې د پیسو په خاطر باندې مې قسم دې مې په خدای داسې وخت راغلی چې په لس په ګراک باندې مې جومات پرېښدي موږ تاسو د یوې معاشرې خلک یو د هغسې ده که نه ولې تاسو د نبي تاریخ وګورئ صحابو به په هغه مسکنت کې اور بل کړي اوسپنه به یې ګرمه کړه خالي به یو چټک غوښتي چې اوسپنه په خپل اندازه باندې کاټ کړي یا یې کږه کړي لیکن کله چې به دا چټک پر پورته کړي الله اکبر بس هغه به هلته وغورځي ګرمه اوسپنه پر هغه ځای پرېښوده دا مې نه ویل چې 5 منټه کال یې دا به وکړي ژر ژر به وکړي دا زه مازه ته ځم نه په اذان باندې هلته پرېښوده نو زموږ د جمعې اذان شروع وي خلک به څه شخ دی دا اسلام وایي دا دین وایي د خپل دین توهین موږ په خپله کړی ګیله مه قسم په خدای که یا د ډنمارک نه ګیله وکړم چې زما د رسول کارټون جوړوي صلی الله علیه وسلم یا د نارویو یا د بل ملک چې زما د رسول توهین کړي ما په خپله دین ته کم عزت ورکړی ما کم عزت ورکړی دین ته چې زه د بل اغیار نه ګیله ټوله هفته موږ سردار دغه سوداو ته فارغ وي تجارت ته فارغ وي الله قرآن کې وایي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله کله چې مؤذن اذان وکړي د جمعې په ورځ باندې پرېږده دوکان دې بند کړه خاورې وخوره نه به مړېږې په دې ورځ باندې نه به الله پاک جل جلاله تا ته په دې ورځ باندې ډالر راوړي پرېږده پر هغه ځای باندې کار پرېږده فاسعوا الى ذکر الله وغله د الله تبارک وتعالی مساجدو ته هلته د خدای ذکر یاد وکړي یو عالم سره خبره واوره دا ټول عمر دې په دې الله الهب باندې تېر کړي یو وخت یو عالم ته کښېنسته چې د خدای یو خبره راته وکړه د رسول الله یو سنت راوښی ولې دومره مستغنیان یاست ولې دونه د خدای او د دین څخه بې پروا یاست نو بیا د خپل عذاب ته وګورئ لهذا ګورئ عزیزان دا زموږ مسله ده موږ اجتماعي فقهاو او خاص کار بیا زموږ دغه فقهي مجلس بیا د دې په تایید باندې دا مسله ایستلې ده کله چې د جمعې اول اذان وسي بغیر د جمعې د تیاري څخه بل ټول کار حرام دی ته دا بازار ته ورسه د خلک په څه شرط دی ته په دا حکم نه دي خبر دې ته علماو نه دي ویلي نو د خپل دین قدر ولاکه ورسره د خپل دین اهمیت نشته ورسره نو تا د قرآن ته په سپکه وکتل که اغیاره وکتل قرآن وایي فاسعوا الى ذکر الله تا د پیسو د مال په خاطر باندې د الله حکم پر شا وغورځوي دوکان پکښې ته به وایي مولوي صاحب ولې سختې خبرې کوې د زړه د درده درته وایه